بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د ناخې من سره زیم له حزلی نن زاهد میروخیل صاحب څه د مصروفیاتو د وجې نه د پروګرام برخه نه ده. موږ به کوشش کوو چې د مختلفو ماهرینو رای والو. نن پروګرام کې به صرف تاسو ما سره لږه لږه ګزاره کوئ او مختلف موضوعاتو باندې به نن خبرې هم کوو. اکثر خلک د وایي لحاظه ته خبرې ډېرې کوي په ناخې منځ کې. نن به ټوټل هغه خلک ما برداشت کوي. د نخ منځ پروګرام کې نن اولنۍ چې کوم کو دی وخت تاسو ته پته ده وزیر اعظم صاحب باقاعده اعلان کړی دی چې 11 او 12 اگست پورې به د موجوده وفاقي یعنی چې کوم قومي اسمبلی د خپل مدت پوره کړي. د وخت تاسو ته پته ده په قومي اسمبلی او ورسره په سېنات کې پرله پسې چې کوم دی قانونونه چې کوم دی هغه منظوري خو د دې قانونو منظورېدو سره د نگران وزیر اعظم دپاره هم انتخاب شروع دی او د نگران وزیر اعظم د انتخاب لپاره د وخت په بنیادي توګه ټول نه مهمه نکته چې کومه ده هغه د وخت را پیښه شوې 13 ورځ د آج ټي وي آسما شیرازي ته انټرویو کې زمونږ وزیر اعظم شهباز شریف صاحب ویلو چې موجوده چې کوم مردم شماري شوې ده ډیجیټل مردم شماري ورته ویلو نو موږ به د دې د نتایجو اعلان کوو او د دې نتایجو تر مخه به د راتلونکي قومي اسمبلی انتخابات کیږي. یعنې صرف د قومي اسمبلی نه بلکې د صوبایي اسمبلی انتخابات به هم کیږي. که تاسو ټولو ته خیال وي دې وخت کې چې کوم خیبر پښتونخوا اسمبلی وه نو هغه د جنورۍ په میاشت کې او ورسره پنجاب هم تحلیل شو او دا خبره کېدله چې دې وخت کې مردم شماري کیږي نو د هغې تر مخه به نوي نتایج نوي حلقه بندۍ کیږي. نو په هغې باندې نن عبدالله مومن دی زموږ ملګری دی د ډون نیوز رپورټر دی اسلام آباد کې هغه سره به خبرې کوو. عبدالله مومن السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عبدالله مومن څنګه حال دی؟ طبیعت دې ښه دی؟ عبدالله ډیره زیاته مهرباني. یو خو راته دا ووایه شهباز شریف صاحب 13 ورځ اعلان کړی و بلکې هغه خپل آسما شیرازي ته د ټي وي انټرویو ویل کړی وه او په هغې کې دا ویلي و چې نوي مردم شمارۍ تحت به انتخابات کیږي. نو که دا نوي مردم شمارۍ تحت کیږي نو بیا خو به دا ټولې حلقې یو وارې بیا سر دوباره کیږي یعنې نوې حلقه بندۍ به کیږي او چې نوې حلقه بندۍ نه کیږي عبدالله صاحب تاسو ته پته ده کم از کم دی کې 4 میاشتو پورې لګي نو چې بیا د انتخاباتو دغه 2 میاشتې شي نو دا رنګه خو 6 میاشتې انتخابات به لیټ شي او په هغې باندې نن تاسو ته پته ده تاسو خبرې هم کړي پیپل پارټۍ او د جی واي په سخت ریاکشن راغلی دی. تاسو څه معلومات دي په دې شیزونو؟ ریاض ډېره مننه. دا خبره خو ډېره واضحه ده اعظم شهباز شریف بیان کې ویلي چې هغه به نوې شمارۍ باندې د هغې وجه دا ده چې اعظم ورسره په افغانستان کې د دشمن دا غواړي انیشیټیوز روان دي دې وخت کې معیشت کې لپاره او د دې سره ملک عبدالله زما په خیال بنګ تر ټیکنیکل ایشو دا لاین نه دی کلیر شوی. کوشش به کوو چې پروډوسر صاحب که تاسو که داسې د سکایپ د لارې ممکن چې بیا تاسو د فون د لارې والي او تاسو سره خبرې اترې وکړي. په بنیادي توګه د آئین تر مخه چې کله هم مردم شماري وشي نو د هغې تحت به راتلونکي انتخابات کیږي. دا انتخابي عمل زه صرف تاسو ته د هغې حواله درکوم. په 2017 کې چې کله مردم شماري وشوله نو هغه د مردم شمارۍ مطابق د هغې عبوري نتایج هغه قومي اسمبلی منظور کړل او د هغې لپاره نوي حلقه بندۍ نه وشوي. نو دا رنګه د قومي اسمبلی د دې نه وړاندې چې کومې د خیبر پښتونخوا حلقې وي هغه 6 شوي او بیا دا حلقې 15 ته ورسېدې او بیا د قبایلي سیمو د راتلو نه پس چې کوم دی دا حلقې 15 ته ورسېدې. د دغه نتایجو که موږ وګورو نو بیا یې دې وخت یو وارې بیا مردم شماري ده او د آئین دا بنیادي نکته ده چې کله هم مردم شماري وشي نو د مردم شمارۍ پسې چې کوم انتخابات راځي د هغه مردم شمارۍ تحت به انتخابات کیږي. تاسو ته پته ده دې وخت کې په خیبر پښتونخوا کې حلقې خو 15 برقرار ساتلی شوي دي خو په قبایلي سیمو کې حلقې کمې کړی شوي لکه د باجوړ نه یو حلقه لرې کړی شوې ده. مخکې به هلته د قومي اسمبلۍ 2 حلقې وي دغه رنګه د خیبر 2 حلقې وي هغه یو حلقې ته بدله شوه. د اورکزو چې کومه حلقه وه
یوا هغه بالکل لری کړی دا او هغه د هنګو سره زم کړی دا دا رنګه دا هم ویل شوی دی چې د مردم شماري تحت د جنوبي وزیرستان 2 حلقې دي هغه کې به هم کی عبد الله مومن موږ سره بیا پلاین دی عبد الله आवाज راځي بالکل ما تاسو خبره عبد الله خبر راته بیا کوي دا بیګا چې کوم شاباش شریف صاحب دا انټرویو ورکړی واج ټي وي ته تاسو په دې سرای دا د اتحادیانو سرای دا ګوره یو خبره خو ډیره واضحه ده چې د وخت کې په پاکستان کې کوم انټرنیشنل پاور کار کوي دا چاینا دی او هغه نور طاقتونه دي چې په پاکستان کې دا وی مختلف ډیولپمنټس دي او کارونه دي او د دې سره سره د پاکستان اسټابلیشمنت او وی دا باډي چې په ملک کې راپوران ورکړي چې د مختلف پولیټیکل سټیبিলিټي ویشن چې د هغه یو لار روان شي او دغه تناظر کې چې د او د دې سره سره د خپل د مصدر او د ګاډن سره او د چین دوره چې د چین د نایب دوره چې و هغه ډیر اهمه و وی واړي چې ملک کې د انتخابات وشي پارلماني ټول سیاسي جماعتونو اعتراض کوي هغه نه ټول غټ اعتراض کوي هغه په شمالي باندې هغه د جون د واړي او وی باندې چې د 3 کروڑ کوي هغه نیمه باندې کوي د سره سره نور افغانستان کوم مسلې دي او ورسره کوم چې پاکستان کې سیاسي داري په لاړ دي الیکشن کې دي الیکشن د پس الله आवाज زما په خیال زمون ټیکنیکل ایشو د ستاره आवाज کلیر نه یا د نت ایشو دا کیږي بخنه غواړو یو واره بیا به تاسو کوشش کوو چې اسکایپ د لارې ممکن نه د فون د لارې به تاسو رابطه وکړو څنګه چې وختي تاسو ته ما حواله درکړه هغه په بنیادی توګه هم هغه نقطه و چې نوې مردم شماري تایید بکی بلای انتخابات چې کیږي د انتخابات د پر دی وخت کې آی ایم ایف د وخت د پاکستان د حکومت سره معاهده کړی دا یو قسط چې کوم دی د 1 ارب 20 کروڑ ډالر چې کوم دغه جاری شوی دی او هغوی د سایت نه جاری کړی شو بیان کې ویل شي چې یو قسم هغوی راتلونکي نگران حکومت تور کې دریم قسم راتلونکي حکومت تور کوي د دې وجه دغه نه هم اشته مطلب دا چې د کې فیز وایس چې کوم درې واړه راشي دا موجوده حکومت نگران او ورپسې چې کوم مکمل انتخابي عمل کې سوال لا پورته کیږي چې دا ولې ویل کیږي چې په دې وخت کې انتخابي عمل اول نه کیږي عبد الله مومن ډیر معذرت سره فون نه کنیکټ کیدی نو په فون باندې تاسو رابطه تاسو خبره کوله چې را د چاینا چې کوم نائب وزیر خارجه وزیر اعظم راغلی دا بنیادی مقصد هم سټیبিলিټي و بالکل دته په ډېر غټي منسوبې دي چې په شکل کې وي په تیر په پاکستان کې کوم پولیټیکل انسټیبিলিټي د پاغه باندې اعتراضات هم کار کړو نو دې تناظر کې چې وزیر اعظم شهباز شریف دا خبره کړې و چې د نوو مردم شماري نه پس چې کومه حلقه بندي کیږي دا غیر لاندې چې د هغه انتخابات کیږي ځکه چې د نورو سیاسي جماعتونو تحفظات نه او بیا چې د تبا احتجاجونه نه یو نقطه ده اهمه ده دویمه بده کې اهمه نقطه ده دا خبرې ډیر کنفرم را روان دي چې حکومت او ورسره د فوجي ادارې دی وخت کې نه صرف سفارتي محاذ باندې بلکې په ذاتي پرسنل کانټیکټ باندې مسلسل د افغانستان سره انګیج دي او وی دا وایي چې په افغانستان کې د ټي ټي پی چې کوم موومېنټ دی اکراس دی بارډر هغه د افغان حکومت کمبوري حکومت ته هغه دی ودرې نو دلته دوه چیزونه ډیر اهم دي او هغه د دې چې پاکستان اوس دا اپشن هم لري په دې باندې سنجیدګۍ سره غور کوي چې ټي ټي پی چې دی پاغي په ټکانو باندې په افغانستان کې حمله وشي خو د تر پیپلز پارټي او حکومت کې ځینې خلک د دې مخالفت کوي نو اهم نقطه وسدا ده چې دا خبري حکومت کې روان دي پرون د یو سینیئر نو لیک چې کوم ابتدار د غم دا وي چې د حکومت ختمېدو نه پس ملټري چې دا هغه یو فل فلیج اپریشن چې دی هغه غواړي او وی دا وایي چې د تراګر تنظیمونو خلاف دي په قبایلی اصلاح کې یو نوې اپریشن چې دی هغه څنګه چې رد الفساد او د یو قسم اپریشن دی وشي او په داسې حالاتو کې بیا انتخابات چې دي هغه نشي کېدی او دا ویو چې دا غلي ټول فوکس کی په ملټري اپریشن باندې
ورسره په افغانستان سره په دغه مسلو باندې نو دغه څو چیلنجز دي چې باغې کې وزیر اعظم چې دی هغه دا مسلسل اشاره کوي چې انتخابات چې دي هغه په نوې مردم شماري کېږي دغه سیټ چې دی هغه 30% دی د مردم شماري والا د حلقه بندو والا په دې وخت کې ټول غټ چیلنج چې دی هغه سکیورټي ده او زیاتره جماعتونه چې دي هغه په دې باندې تحفظات کوي چې په دې حالاتو کې الیکشن ته کوزیدل چې دی هغه ډېر خطر دی دا وی ورکرز لپاره دا وی د لیډرز لپاره تاسو خپل وخت تاسو پر ټیرریزم په فوکس دی کور کوي نو دا دوا دی وخت کې بنیادی وجه ده او دریمه وجه دا هم ده چې کچرتا نومبر کې انتخابات کیږي یا په اکتوبر کې انتخابات کیږي د دومره زر نه ده چې د پاکستان تحریک انصاف چیرمن چې دی هغه به د انتخابي دنګل نه بار شي نو دا ټول کیسونه چې دي هغه اوس منطقي انجام طرف روان دي او په دې کې د مختلف عدالتونو یا کوم حکومت د نه خلک دي دا غوي اپینین دا دي چې 15 نه شپږ میاشتو پورې شپږ میاشتو ټیم کې به د پاکستان تحریک انصاف چیرمن چې دی هغه بنا اعلی شي او کله هغه پارټي بین نشي نو دا هغه پارټي به بدی صورتحال کې چې هغه انتخابات چې دی هغه بنشي لړاوله عبدالله تاسو چې کوم خبره وکړه یو خدای چې په مارچ کې د سېنات انتخابات هم دي نو که اسمبلی وجود کې ناراضي نو تاسو ته پته ده سېنات هغه انتخابات پورا پاکستان نیم سیټونه بلکې تقریبا 50-49 سیټونه دي چې پاغي باندې نوې انتخابات کی یو خو هغه سیټونه ځای په ځای اقشان پاتې شي دا لومبه خبره ده دویم چې کوم سیس دی هغه دا دی چې پاکستان پیپل پارټي نن قمر زمان قاهره صاحب زما سټریکټ سټیټمنټ هغه ورکړ هغه چې موږ سره نه مشوره شوې ده نو موږ دې ته تیار یو تاسو خیال دی ګوره دی حافظ حمدالله رحمان انټرویو کړو او هغه هم د شهباز شریف په دې بیان باندې د تعجب اظهار کړو هغه ویچره پی ډی ایم چونکه یو سیاسي اتحاد دی او دغه اتحاد چې دی هغه کې نور لیگ هم دی پیپلز پارټي هم ده او د دوی سره چونکه وزیر اعظم یو د څو وخت بیان ورکو د الیکشن چې مولانا فضل الرحمن چې دی هغه په خبر کې د خپل کارکونانو چې کوم زخمی کارکنان دي یا د غوي سره دی یا د په دعاګانو کې دی په مختلفو ځایونو کې نو هغه دا وایي چې موږ ته دا فیصله چې دا منظور نه ده دنه د پیپلز پارټي دنه هم دا موقف را روان دی او نور سیاسي جماعتونه هم دا وایي چې انتخابات دي هغه دی وشي او سټریټیکلی براډر ټرم کې 3 سیزونه چې کوم بیان کړ هغه یو خو ملټری اپریشنز دي بل سینسز دی او باغې باندې نوي حلقه بندي دي او د دې سره چې دی دا د پاکستان تحریک انصاف چیرمن او هغه انتخابي دنګل نه چې دی هغه بهر ایستلی زما په خیال د پیپلز پارټي دغه تحفظات خو با تحفظات پوری او چې کله دا ټول سيزونه د حکومت نه زیات د نور خلک دا ډیسایډ کوي چې دا ټول سيزونه با امپلیمنٹ کیږي هغه نه پس با انتخابات ته تللی زما په خیال الته پیپلز پارټي هم بے بسه ده الته جمعیت هم بے بسه ده ولته نور سیاسي جماعتونه هم بے بسه ده ولته پی ډی ایم هم بے بسه ده دویمه خبره تاسو وکړه هغه دا چې انتخابات دي کوم چې په مارچ کې به 18 نه 25 مارچ پورې به هغه د سېنات انتخابات دي هغه وکیږي هغه لپاره صوبایي اسمبلی او سره د قومي اسمبلی وجود چې هغه ضروری دی نو دوی په دې وخت کې تاسو د سره انتخابات دي هغه د پرورۍ پورې دی ویوړل شي یو طرف ته د ټیرریزم چې دا خطر دی دغه هم ټیکل کی او د دې سره تا حلقه بندي او بیا د پاکستان تحریک انصاف چیرمن چې هغه هم بار کول دي او څلورم اپشن په دې کې دا دی دلته دا اپینین چې د حکومت نه روان دی غدا دی چې بار چې هغه اوس پورې مکمل شوی نه دی د دې د وجنه موست پروببلی اٹیکس هم ډیر کیږي او کراس د بارډر مومنټوم کې نو 40 نه 50 ارب روپو کلیم چې هغه نور روان دي چې اخبار چې دغه کمپلیټ کول دي نو دی وخت کې درې دغه بنیادی وجوهات دي چې هغه شهباز شریف ته پته دا شهباز شریف سره نیګوسییشن کیږي بلاول بټو سره نیګوسییشن هغه رنګ نه کیږي او دی وخت ان بورډ چې دا غږ ترنو لیک دې چې هغه په حکومت کې دا وزیر اعظم دا وی دي نو دا غدري چیلنج دي چې دا غلان دوه جنا دا ذاتی تاسو رئیس سره تاسو کې کوم رائے والو چونګه دا تاسو دا غوي موقف بیان ک ذاتی تاسو رائے سره
انتخابات نومبر پورې کېدو امکان شته؟ بالکل نشته دی او دا معلومات هم د غري چې کم دی وخت کې صورتحال دي باغی کې انتخابات دي هغه په نومبر کې ښکاری نه چې انتخابات به وشي په ملک کې او دا نگران حکومت چې کوم خبره کیږي چې را دي یو د شکایت چې هغه د ایکسپیرینس دي او هغه د تبله مسله چې دا نور څه بولز نه چې هغه انتخابات 2 کال پورې وځنډي دی وخت دوی هم په دې پریشانۍ کې دي او انتخابات کی بھی ادا نخکاری کی ملک کے بعد انتخابات په نومبر کې وشي. ٹھیک شو. عبدالرحمن نگران وزیر اعظم ډیفینیټلی جوړیږي دا غي د پاره تقریبا د عمل شروع به د خبرو اترو بهشکه د وخت کې کومنګ وګورو د کپتان پارټي او قسم له پیوان کې موجود هم نه ده د چا سره چې خبرې کولې د وفاق د لپاره ټول نگران عملو راجا ریاض هم د دوی باقاعده داین کته دوی د اپوزیشن لیډر او وزیر اعظم دوه خبره اترې کوي راجا ریاض خواړو یسر بوای دی نو بیا تر اوسه پورې د نگران وزیر اعظم نوم ولې مخې ته نه راغلی ګوره دوی کې د نگران وزیر اعظم پر راتلو کې د وخت کې دوه سیاسي جماعتونه دي هغه په طاقتور پوزیشن باندې او پاګی کې پیپلز پارټي دا او نون لیگ ده مولانا فضل الرحمن یا نور کوم سیاسي جماعتونه دي هغه سره به سمبولیکلی دي یو قسم لا مشاورت کیږي خدای انپوټ چې دي هغه په دومره هغه ته دومره اهمیت نشي ورکوي نه ورکوي وس په 15 تاریخ باندې آصف زرداری چې دي هغه اسلام آباد ته روان دي او دغه سیاسي دنګل چې دي دا به لګي او دلته ټول نه هم نقطه چې هغه په نون دي روان ده او هغه د میاں نواز شریف موقف دی هغه دا وایي چې حکومت چې هغه نون دي سره دی او زیاتره سیټونه چې هغه نون دي سره دي او مخبل سیاست چې هغه دفن کو او اوس به موږ الیکشن طرف ته ځو عوامو طرف ته نو موږ سره تشتم نو هغه دا وایي چې نگران حکومت چې په عین کې لري دي د میثاق جمهوریت کې لري د اپوزیشن او حکومت سره په مشاورت باندې او نواز شریف او بیا دنده بنوم دي چې دا کلیم دي چې دی باندې پیپلز پارټي طرف ته موږ نه بلیک میل کیږو او موږ به خپل چې کوم زموږ نوم دی هغه نه یو کس چې هغه وزیر اعظم جوړو نو زرداری ته کې هغه په 15 اگست باندې اسلام آباد ته روان دي او اوس پورې چې کم خبرې کیږي زیاتره چې هغه سپیکولیشنز دي سیریسلی د څه نمونه مخ ته نه راغلي هغه به د پاکستان نگران وزیر اعظم جوړیږي نو د 15 تاریخ نه پس د 8 تاریخ پورې به دا فیصله کیږي چې د ملک نگران حکومت چې دی هغه څوک دی خو په فرست ټایم باندې دا ډیر واضح دی چې اسټابلیشمنت چې دی دا سره هم په دې سیس باندې مشاورت روان دي او د پیپلز پارټي او د نون لیگ سره په دې کې مین سټیک هولډر چې دی اسټابلیشمنت دی چې هغه معیشت حواله سره خپل کنسرن بار شو کوي او وی مست یو جاینټ فیسیلیټیشن سنټر هم جوړ کړو 1 وینډو لاندې نو دا وی 50% مشاورت چې دی یا 50% په دا وی رائے چې هغه ته اهمیت ورکولې نو 15 تاریخ پورې به دا خبره ډیسایډ شي چې وزیر اعظم به څوک عبد الله مومند په ټول عمل کې وختي تاسو یو نقطه استعمال کړله چې کله د انتخاباتو تاخير کی هغه د عمران خان مستقبل آیا د پاکستان تحریک انصاف مشر د کپتان مستقبل ته تاسو په څه نظر ګورئ پارټي پنجاب او خیبر پختونخوا کې تاسو ته مخامخ ده چې څوک راوزي د خلاف 15 اف آی آر درج کی سو خاموش یو کو څوک تیزینو بس بیا خو لګ راته دا وایي هغه مستقبل سره لهڅه یو سیز ډیر واضح دی او تای نوم واکس زه په نوم نه علمه زه ډیر دې پیریږم نو هغه دا دی چې په کال 2013 کې او به د کال 2013 نه پہلا د نواز شریف خلاف پورا ریاستی مشینری چې دا هغه ولاړ و هغه میډیا وا هغه سوشل میډیا وا او هغه کا عدالت هغه کا پارلیمنت هغه کا زمونږ اسټابلیشمنت ټول د نواز شریف خلاف چې دی هغه ولاړو او داغه نمخ کې تاسو کتلی عمران خان صاحب درنه او د پی ټی آی چیرمن درنه وشو په خادم رضوی صاحب درنه وشو به نور د مسلې وچاره د ملک یو منتخب وزیر اعظم چې دی
هغه د اقتدار د غنبار کې نو نن په کال لکه څنګه چې د کال 2013 انتخابات دي هغه د پی ټ آی نو هغه ته ورکړی شو او دی وخت کې په کال 2023 کې د پی ټ آی یو ډیره غټه پاپولرټي ده چې په دې کې شک نشته پنجاب کې دا الیکشن زه تر هغه پورې د پی ټ آی جوړېدو او پی ټ آی تبا نه ملاوي څنګه چې د کال 2013 انتخابات دي هغه د نواز شریف او هغه ته ملاو نشو نو دی وخت کې پورا ریاستي مشنری چې دا هغه د پاکستان تحریک انصاف خلاف ولاړ ده تیر ورځ یو میټینګ شو او هغه میټینګ چې د پاکستان څلور نه پنځه سېنیټرانو او ایمنګانو اټینډ کړو تقریبا شپږ ایمنګز او سېنیټرز اټینډ کړو او وی تلیو په اسلام آباد کې یو کافي شاپ نه بار یو ریسټ هاوس ته تلیو پاغي کې یو ډیر سینیئر کس دا داوا کړو ما هغه کنفرمیشن کراس سرټیفیکیشن وکړو هغه دا ویل چې the revenges are in process and it's going coolly چې دا انتقام چې دی دا روان دی او دا په مزه مزه دی د دې روان جلک چې دی هغه په روانه څو هفتو کې نور مخکاره شي او نو دا د اخري د پاکستان د پارلیمنټریان سره کوم ملاقات شو د فوج د یو هم سړي او هغه دا داوا کړو چې دا ریونج دی دا په مزه مزه دی او دا ریونج په نور هم مخې ته چې دی دا راځي نو دی وخت پاکستان تحریک انصاف عبد الله مومن تقریبا 15 میاشتې خو د دې حکومت هم شولې کنه بلکې 15 نم سیوا وشوي تیر کال اپریل کې راغلي دي اوس پورې دوی په اقتدار کې دي آیا دوی حکومت مسره ده ریاست مسره ده عدالت بهشکه هغه شان نه ده ریاستي ادارې مسره دي لکه راته دا وایي ولې هغوی د کپتان خلاف چې کومه فیصله وه هغه دې ورځې ته ساتلې وه کوم چې ښکاره دوی څه فیصله مو دې ورځو کې کېږي نو خلک نه به هغوی د شک بوی راځي ګوره یو خو داسې دی چې کله د پاکستان تحریک انصاف حکومت په اپریل کې په 9 اپریل باندې تقریبا عدم اعتماد راغلی هغه ختم شو او بیا 9 اپریل 2023 راغلی او بیا 9 اپریل 9 مای 2023 راغله نو د دې نه مخکې که تاسو وګورئ د پاکستان تحریک انصاف یو ډېر اګریسیو د هغې چیرمین یو ډېر اګریسیو اپروچ و او د هغه خلاف موجوده حکومت چې دی هغه هیڅ قسم کاروایي نه شوه کولی هغه په دې پوزیشن کې وو چې هغوی د پی ډي ایم څومره جماعتونه دي یا په اتحاد کې شامل څومره جماعتونه دي هغوی د پاکستان تحریک انصاف خلاف هیڅ قسم بیانیې نه شوه جوړولی نه د هغه خلاف چې کاروایي کولی شوه باوجود د دې چې د بي آر ټي سکینډل باوجود د دې چې د توشاخانه کیس باوجود د القاعده ټرسټ کیس نو دا هغه رنګ بیانیې نه شوه کولی نو پاکستان تحریک انصاف چې کوم په 9 مای باندې واقعات وشو هغه څیزونه چې دی هغه حکومت په خپل کریډټ کې دي خو دغه څیزونه که تاسو ته ښکاري هغه نن چې سپریم کورټ کې یو لیست هم جمع شوی دی 102 کسان چې دي 100 نه زیات کسان هغه چې دې وخت د ملټري په کسټډي کې دي او دغه ټول څیزونه خو لګیا دی پاکستان اسټابلیشمنټ کوي د حکومت او د هغه ادارې چې دی خو داسې ښکاره کېدي نه چې هغوی د هغه خلاف چې دی څه ایکشن اخیستی یو دغه د 9 مای نه پهله چې کوم څیزونه کېدل او د تحریک انصاف چیرمین ګرفتاري نو دا ټول څیزونه داسې ښکاري نه چې اوس دا خبره واضحه ده چې د پی ټي آی خلاف چې دی هغه ریاست ولاړ دی او هغوی به په دې انتخاباتو کې د هغه پارټي که بیل نه نو په دې پوزیشن کې هم نه چې هغوی پاور کلاو مټو سره هغه په دغه انتخابي عمل کې برخه والی زما په خیال تاسو هم دغه ویل غواړئ د کال 2023 پورې داسې نه ښکاري د روانو د دې نه پس چې کوم انتخابات کېږي پاکستان سیاست کې ټایمینګ ډېر ضروري نو داسې نه ښکاري چې تحریک انصاف په دې الیکشن کې یا هغوی څنګه زموږ د پی ټي آی ملګري وایي چې به دوباره وزیر اعظم جوړېږي ګراوند ریالټیز د دې نه ډېر مختلف نه بدل دي عبدالله مومن اخري پوښتنه ده قومي اسمبلی کې سینټ کې دړه قوانین دي د درزونو په حساب سره حکومت ته یکدم مسترد شي که نه داسې د قانون اکثر چې په اجلت کې پاس شي تادی کې بیا د هغې وروسته مسلې هم وي دا ولې ګوره دا یو خو دا خبره نن ډېره واضح شوه او معیار زرباني چې دی هغه ډېر په کلاو انداز کې په سنټ کې دا خبره وکړه
چې دا کوم سیس تاسو کوي سبب تاسو په شاته کورسو باندې ناس دي د حزب اختلاف تاسو ته به دا سيزونه واپس راځي څنګه چې تاسو کتلی پی ټی آی په خپل دور کې په څونه قانونونه چې دی هغه منظور کړي او دا غي باوجود چې هغه د زیاتره د پرو اسټابلیشمنت قوانینو هم راوړل دا غي باوجود هغه معاف نه کړی شو دا سیم پریکټس چې دی هغه لګیا دی او کوي او د دې تناظر چې دی هغه د 9 مې موستلی واقعات دي یا دا غي نه پس د اسټابلیشمنت خلاف چې کوم یو محاذ شروع دی په دې قانون کې ته وګوره زیاتره قوانین دي چې هغه د افیشل سیکرټ ایکټ دی لدې سره سره دا نور چې کوم په دې افیشل سیکرټ ایکټ کې چې دی دا ملټری انسټالیشن باندې حمله کول او د دې سره سره ملک سره غداری کول یا چا د پاره جاسوسي کول دا ټول چیزونه نو دی وخت کې حکومت باندې یو دباو دی او په نوملي کې خاص کر او پیپلز پارټي کې هم د تر خلک دی هغه په ښکارا نه وي خو په اف د ریکارډ میټینګونو کې دا خبره کوي چې دا کوم قسم قانون نه چر روان دی او هغه کې متا اتارټي هغه سره به هیڅ قسم وارنټ نه او هغه به چا کور ته ورځي او تاسو به کوي یا داغه د ډیوایسز والی دا ټول چیزونه د یو دباو لاندې روان دي د دې ریپرکشن وي انو حکومت دې هغه دا قانون ذکر کوي چې هغه پیپلز پارټي هم خاموش ته بدی باندې عوامي نېشنل پارټي هم خاموش ته نو لیگ هم خاموش ته او نور سیاسي جماعتونه هم خاموش دي دا غي بنیادی وجه دا ده کچرته میا رضا ربانی تم د پیپلز پارټي طرف نه ویل شو نور سیاسي جماعتونو کې کوم د ډیموکریټ خلک دی هغه تم ویل شو چې دې قانون سازي چې د دې مخالفت بنه کوي هغه وجه دا ده چې هر سیاسي جماعت د کال 2023 په دغه انتخابات نه پس ځان د لپاره شیر ګوري او د شیر د اسټابلیشمنت دیو کې د پاغي په دې موډ کې نه دي چې د اسټابلیشمنت سره تعلقات خراب کی دغه تعلقات خراب ډیر زیاته مهرباني عبد الله محمد مونږ سره وای د اسلام آباد نه ډیر زیاته یو خو د انتخاباتو په حق لا کافي وضاحت را لچې شک قسم دی چې په نومبر کې به وشي کو نشي او د وخت چې کوم قوانین د قومي اسمبلی نه منځوري پاغي باندې حکومتي اتحاد نیوند د پاکستان مسلم لیگ نون سېنیټرز نن د هغه باقاعده مخالفت کړی دی نور چې کوم د وخت د مردم شمارې دی دغه بنیادی کردار اپناوي پر راتلونکي انتخاباتو کې او بداوي چې آیا کدی د مردم شمارې د نتایج اعلان کړي نو اتوماتیکلی دې مطلب دا چې انتخابات تقریبا د فروری پورې وځنډول شي خو کنه کې نو انتخابات په نومبر کې زیات امکان دی پروګرام د نخ من روان دی په دې باندې نور خبرې کو خو نن تاسو ته پتی باجوړ کې جی واي په نقشه پرونو موږ د ذکر کړو نن یو تفصیلی آرټیکل پڑھاون کې راغلی دی پاغه باندې موږ خبرې کو چې جی واي ولې د داعش په نخ باندې ده په دې خبرې کو راځو دی وړي شاندوي رستو ویلکم بیک ټو د شو پروګرام د نخې منځ جوید علماء اسلام باندې د اتوار په ورځ باندې خودکش حمله وشوه باجوړ کې او د دې خودکش حملې په نتیجه کې تقریبا شپږ 50 تنان په حق رسیدلي کوم چې افیشل کنفرمیشن د هغې شوی دی 56 کسان په دې دماکه کې په حق رسیدلي دي او د دغه دماکې ذمہواری کلدم تنظیم داعش قبول کړی ده موږ تاسو ته دغه په خپل چونګې زه د پیر په ورځ باندې باجوړ کې وما هغه باندې متر شو خو داعش جی واي چې یو مذهبي جماعت دی داعش هم مذهب دعوا کوي بیا ولې هغه په دې حقله حمله کوي محقق دی خو انټرنیشنل ادارو سره کار کوي نیویارک ټایم دپاره او ریسرچ د آرټیکلز وي د هغې د کراچۍ نه زموږ ملګری دی ضیاء الرحمن السلام علیکم جی وعلیکم السلام ضیاء الرحمن صاحب ډېر زیاته مهرباني نن په ډان کې ښه په تفصیل سره تاسو خپل یو آرټیکل هم لیکلی دی چې جی واي ولې په ټارګټ ده هغه آرټیکل د کتو دی زه خپل کتو ته هم چې هغه آرټیکل وګورئ ضیاء الرحمن ستاسو چې کوم انالیسیس دی په دې ټول رپورټ کې وای جی واي مطلب ولې جی واي یو وار هم نه ستاسو د دې رپورټ مطابق بار بار دا ټارګټ کړی شوی دی بالکل یو خو جی واي د پاکستان په سطح باندې یو ډېر اهم مذهبي جماعت دی کوم چې په ټوټل پښتنو سیمه کې یو مضبوط خپل نیټورک لري زما په خیال ټول نه غټ مذهبي جماعت دی بالکل او هغه علاقو کې کوم دي چې د بارډر لکې دي کچمن دی ککیل عبد الله دی د باجوړ دی کمن دی کوزستان دی
ٹھیک ده ټول کې ډېر مضبوط خپل یو تنظیمي سیټ اپ لري جی او دا یو دوم او دي کې چې زیاتره مدرسو کم شیخ الحدیثان دي عالمان دي هغه هم ډېر زیات دي چې د دوی تعلق چې بارډر علاقو کې ډېر زیات دي نو کم بارډر کې تاسو کم تنظیمونه دي هغه د پجاول ډګر چمن دي کار کې عبد الله دي د دې خلکو به خپل ذاتي تور باندې تعلقات دي د بارډر نه خو کم کونړ له کا ننګرهار دي ک کندهار دي هغه طالبانو سره صحیح دي او دا جیوي خپل مرکزی پالیسی نه ده دا د خپل خپل یو تعلق ته قبایل دي قوم دي مامون قوم دي صحیح ده جی بالکل دا خپل یو ذاتی او قبایلی تعلق ته دغه رنګ تعلق ضیاء الرحمن په شمالي او جنوبي وزیرستان کې هم د هغه غاړه دی بالکل جی دلته تذکر شوی دی چې جنگ دلته شل کاله نو دغه خلک جنگیدل بالته په افغانستان کې نو کله چې په دې اگست 2021 کې د طالبان حکومت راغی نو ډېر خلک اپوینټ کړو پکې کې پوسټونو باندې په افغانستان کې جی جی په دې کې یو کس د باجوړ له حاجی عثمان ترابي هغه نه جوړ کو کونړ گورنر صحیح دی دا د باجوړ د غبري کلی دی د ماموندو کې کلی دی ٹھیک ده اور د دې سړي پورا نو مصر ضیاء الرحمن پورا نو مصر ہے حاجی عثمان ترابي جی نو دې کس گورنر جوړ شو په اگست کې اور الته هغه ټیم کې چې دایښم نه راغله دوباره کونړ ته چې دا اپریشن شروع کو دایښ خلاف نو دای سره کوم سلفیانو لوکل الیادس کمیټي هغه ټارګټ شو ډیر زیاته خو به دې ښکارو کو د پاکستان د ما د خالد پیښور مردان یو عالم دی مفتی ندیم هغه بوله الته خپل فساد باندې کینولیو هغه باندې به کوم د کونړ خلک دي او خاص طور الیادس کوم سلفي خلک دي هغه په احتجاج وکړو نو هغه پس بعد طالبانو کوم لیډرشپ ته هغه د عثمان د غیر کو ترابي او دین لرکو خو چون کې آتا پرسنټ شروع شو دایښ خلاف نو هغه جنگ به د تراوستو باجوړ ته چې یو خلک دي مامون قوم دي قوم دي او دوی شروع کړل دلته په جیوي کې مکمل لیډران دي په باندې اوس پوری کو موږ څه زمون په خپل ویل چې موږ سره سم مړدي تیرمش په خور کې حکم نور پروګرام دي هغه مطابق 23 سن مړدي ټارګټ کلم کې او پرون بلوچ کوم واقعو شو هغه کې شپږ زیات جابک شوې دي جی دا بیسیکلی چې ما مخکې ویل جیوي خپل یو سنټر پالیسی نه ده د مقامي خپل یو تعلق او دا ټیک صرف باجوړ کېږي نه مومندو کېږي نه بدل کېږي نه بسواد کېږي نه تخور کېږي جی نو دا یو لوکل ډاینامیکس دي چې ضیاء الرحمن په نننی ارټیکل کې تاسو ذکر دا هم کړی دی چې داعش په بنیادی توګه باندې د انتخابي عمل خلاف ده او هغوی دا وایي چې یاره ټیک ده جیوای لوی مذهبي سیاسي جماعت ته او خاص کر دا هغوی د افغان طالبانو پولیټیکل وینګ ګڼي د دې وجه هم د دوی د اختلافاتو د وجه ده بیسیکلی یو خبر دا چې جیوای فرست ټایم ټارګټ شوی نه ده منګورو د مخ یوم 2013 لشن پس ډیر جیوای مشران په حملو کې مشهور دي پای کې د وانه کوم منیو محمد د وزیرستان بلکې منیو هغه کې مړل جی نو دا مختلف ګروپونه مختلف ټیم باندې د کم جیوي کوم پالیسیانه دي هغه من ترکیب کوي جی ما په زمان خپل په حملو کې بچو د خودکشي په صوابۍ کې پیغام لشي او تاسو په کوټه کې هغه باندې حمله شي او 400 کې پیغام لشي خودکش حمله مولانا شیرانی هغه بچو ډیر ځله نو دا مختلف ګروپونه د هر ګروپ څنګه ته نو چې جیوي د پاکستان عموما او د پښتنو لاکو ډیر غټ مضبوط یو مذهبي جماعت ته او کم چې ډیر خلک دا غړي دا هغه جماعت د پاکستان کې لکه زموږ خبر ووم کوي شریعت مرولي زموږ مرستاب هم کوي خو چې وایي چې پارلیماني سیاست کوي صحیح دی مولانا زمان ډیر وخت نه همیشه جهاد یا ډیسیژنو کولا سپورټ کړنه دي هغه زیاتره پارلیمان خبره کوي نو ډیر کوم مذهبي الکی دي هغه دا جیوي د پالیسی نه خوښي نو په دې معنی حمله کوي دایس څنګه ته خبر تاو په خپل وی چې لکه څنګه چې افغان طالبانو سره اوس هغه کوم نه بیان نغل هغه دا اوس چې د جمهوریت جماعت ته او جمهوریت لکه کفر ته دا مذهبي جهادي ګروپونو غټ یو ځړ نظریه دا هغه ټارګټ کوي بار په دې معنی هم دا چې خالي چې روان کوم الیکشن دی کې دي شي کې دایش نور حملیم زیات کی نه صرف جیوي معنی بلکې نور سیاسي او مذهبي جماعتونو باندې کېږي شي ضیاء الرحمن دا تاسو وختي کوم د عثمان ترابي خبره وکړه
ویل کېږي دا چې د نیکه هم په هغه وخت کې په افغانستان کې هلیکاپټر ویشتلی و او د دې وجې نه د افغان طالبانو کې دا ډېر مشهور دی او هغه هلیکاپټر دومره زورور و چې د هغې په زور باندې عثمان ترابي هلته گورنر وټاکلی شه. نه بس څوک دا خو خاندان نه کړل چې مختلف علاقو کې مختلف خلک کم چې مشرانو جنگ کړی جی په بدی ریجن کې روس څنګه جنگ شروع دی ټول پاکستان کم قبایلی دی وټلو اتلو د کمنلی بل اهم خبره سبقونه د دوی ویلي کم چې افغانستان کم مشمان دي دوه سبقونه ویلي اکوړه خټک کې په باجوړ کې په مومندو کې زه په دې معنی هغه مشمان وستلي الته کمانډران دي وزیران دي چې گورنران دي څوک دې فیملی یو زور تعلق ته التا د کومنیکو اکبر خان زور تعلق والتا نو په دې یو غټ ریسپیکټ والتا په دې افغان طالبان رنس کې دا وجه وا چې دې گورنر جوړ کول اهم پوسټو کونړ حساس صوبه طالبان لپاره ول چې الته مخکم دای شو 2019 پورې او هغه بیا الته طالبانو او امریکای او افغان حکومت مختلف اپریشن باندې ځان ختم کول دا نو جی ضیاء الرحمن یو بل چې کوم سوال تاسو په نن خپل آرټیکل کې داغه حواله هم ورکړی دا په مختلفو سیسو دغه باندې چې جی واي خو ټیک دا په دې باندې زړې حملې وغیرہ دا هم کېدلې خو مولانا فضل الرحمن په خپل ویلي چې اتلس کسان زمونږ چې کوم دي صرف په باجوړ کې مړه دي او د باجوړ دغه کوم د چا په جلسه کې چې حمله شوې وه عمران ماهر نو هغه وزیر اعلی ته وایي چې په زما په شپږ میاشتو کې 14 کسان وژلي شوي دي دې ته به پس چې دا خو ډومبۍ نه ده تاسو خپل لیکلي چې مفتی سلطان محمد مولانا عبدالسلام قاری الیاس مولانا شفیع الله مفتی بشیر دا قسمه کسان چې کوم په باجوړ کې ویشتلي شوي دي بالکل دا خو هغه خلک کوم چې دوی د کووډ سملې د صوبایي سملې میدوارانو د سیګل هم کسانو ټیک شو باندې جیوي د خاموشي اختیار کړو په بیان نور کو پدې باندې ټیک شو اول شي هغه په دې شي کې ځان نه خرابو چې دا شي کوم څه بیان ورکړو مزمت د دې شي موږ مسیج وړي شي بالکل چې اخر کې کوم څه خبر کې پریس کانفرنس وایي کې مولانا خو باندې کولا خبر وکړه بالکل زموږ سمست د خلکو قانون ونه پسو خو بیا هم خوسته کوم وکړو شو نو ول شي اوس دا خبر ظاهر ده چې لشن نږدې دي او جیوي ډېر کوشش کړل روان لشن لپاره ډېر کمپاین کوي او دم د خبرې جلسه د کوم چې خار کې کوم جلسه د انتخاباتو حواله سره جلسه د بالکل انتخاباتو حواله سره جلسه حافظ عبد الله صاحب راته او باقاعده غوي یو قسم له ټیکټونو تقسیم آغاز خو دې جلسې ته چې تاسو ګورئ نو دلته خو یوازې جی واي نه نورم بلا مذهبي جماعتونه چې کوم دی هغه په دې سیاست کې برخه اخلي آیا دا خطر ټول سیاسي جماعتونو تاسو غنئ کنه دا خطر تاسو صرف د جی واي لپاره غنئ فیلال خو اوسه پورې خو د دوه کاله پورې خو جی واي ته کړه مسله د کوم خپل تعلق د تنظیم د باجوړ د کونړ طالبانو سره او څنګه وس کوم دی بیان ورکو هغه دا ویل چې موږ د الیکشن مخالفت کو او پرونی کوم یو بل کتاب جاری کړل باندې پیجو هغه ټوټل دی لیکلي چې موږ ټول مذهبي جماعتونو باندې تنظیم کړل چې دا الیکشن نه کیږي کنه ټیک ده دا ښکاری چې دا کې شي دا شی ډیر پیدا وشي ولې چې الیکشن جلسې ټاګټ کول ډیر آسان کار دی صحیح ټیک دا دغه لکه تو څنګه لکه دا عوامي جلسې خلک راځي بالکل بالکل دا سافت ټارګټ دي کنه بالکل ډیر زیاته مهرباني ضیاء الرحمن صاحب موږ سره وایي په تفصیل سره خبرې کړو په بنیادی توګه سوال کوي چې جی واي باندې ولې حمله کیږي چې جی واي دا داوا لري چې زم مذهبي جماعت باندې چې مذهبي جماعت ما جی واي وای نو د مذهبي جماعت په وجه په جی واي حمله ولې کیږي په نن چې کوم ما په دې اخلاق ته پوښتنه وکړه چې جی واي د حملو ولې ښکار ده نو د جی واي د حملو اوسه پورې چې ما کوم معلومات وکړل نو د هغې تر مخه جی واي په حملو د داعش تقریبا مولانا فضل الرحمن صاحب دا وضاحت کړې وه چې کوم مرکزي امیر دی او هغه وایي چې تیر دور کې د باجوړ 18 کسان زموږ چې کوم مرکزي مطلب د صوبایي لیول مشران دي هغه ټارګټ کړی شوي دي باجوړ کې بل ورځ ویلی شو چې صرف په شپږو میاشتو کې 14 کسان چې کوم دی دا د جی واي هغه د داعش یا د نور وسلوالو ډلو سره ټارګټ شوي دي داعش دا ګڼي چې جمعیت علماء اسلام دا انتخابي عمل کې حصہ لي او دا جمهوریت عمل دی هغوی دا کفر ګڼي دویمه وجه هغوی دا ګڼي چې د دوی د افغان طالبانو سیاسي وینګ دی یعنی دا د سیاست هغه شکل دی چې کوم د مدرسو یا د افغان طالبانو اثر دی پې نو د دې وجه هغوی وایي چې دا پولیټیکل وینګ دی او په افغانستان کې هغوی د نیغ په نیغه د افغان طالبانو خلاف جنګیږي نو هغوی وایي چې دلته دا مرګري دي دا مرګري هم ټارګټ کا او دریم چې کومه وجه ښودلی کېږي ادا ده
چې د خیبر پختونخوا به په خصوصي توګه د باجوړ په مدرسو کې بلها داسې افغانان فارغ التحصیل دي چې هغه د وخت کې په افغان حکومت کې په مهمو پوسټونو باندې ناست دي او په تیرو لنډو مودو کې په ننګرهار، نورستان او کونړ کې د داعش خلاف موثره کاروایانې شوې وي او دوی دا ګڼي چې دا هغه خلک دي چې چا چې په باجوړ او د خیبر پختونخوا په مدرسو کې سبق ویلی دی نو د دې وجې نه د دې خلکو ملګري هم دې ځای کې ټارګېټ کوي. دا هغه بنیادي وجوهات ښودلی کېږي. پروګرام د نښې منځ روان دی. څه موده وړاندې به تاسو کتلي په مردان په ساولډیر سیمه کې نګار عالم نومي او مقامي مولانا باندې د توهین رسالت، توهین مذهب آواز وشو او بیا هغه ووجلی شو. نن د هغه روغه وشوله. په دې هکله به خبرې کوو. راځو د وړې شاندمې وروستو. ویلکم بیک ټو د شو. د مردان ساولډیر سیمه کې یو څو میاشتې وړاندې د یو جلسې دوران د هغه وخت د پاکستان تحریک انصاف مقامی مشر او هلته یو مولانا ویلي د هغه متعلق څه کلمات بیان کړل. خلکو په هغې باندې بد رد وګڼل. خلکو په ساولډیر په سیمه کې د هغه په کور حمله وکړله. هغه وتښتېد او بیا په یو بل کور کې ونیولی شه او په ډانګو په کاڼو هغه په هغه ځای کې مړ کړی شي. مولانا نګار عالم د هغه نوم مقامي نن د هغه روغه وشوله. د مردان نه د مشرق ټي وي زموږ مشر هم دی، رپورټر دی، مسرت آسی صاحب موږ سره په لاین دی. مسرت آسی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسرت آسی صاحب دا روغه په ساولډیر سیمه کې وشوله. د دې روغې تاسو سره تفصیلات څه دي؟ څه په کومه نکاتو باندې دا روغه شوې ده؟ لیاز دا پیښه چې کوم ده نو په 8 مې باندې مخې ته راغلی وه چې د مردان علاقه د ساولډیر چېرته چې د ګستاخانه کلماتو ادایګۍ په الزام کې یو مولوي نګار عالم نومې شخص چې کوم دی نو هغه خلکو چې وجلو وه او د هغې نه پس په دې حوالې سره باقاعده یو مقدمه درج شوې وه. تقریبا د 100 نه زیات خلک په دغه مقدمه کې ملزمان نامزد شو. وروسته بیا د علاقې چې کوم معززین دي په دې حوالې سره د جرګو یو سلسله شروع شوه او د مقتول چې کوم نګار عالم او د هغه خاندان سره چې کله رابطه وشوه نو د هغې د طرف نه دا شرط عاید شو چې اول د علما اکرام د کوم علاقې چې کوم جرګې مشران دي، کوم پکې علما اکرام پکې هم شامل دي، هغې د دې خبرې تحقیق وکړي چې آیا واقعي دا چې کوم نګار عالم دی د ده د خولې نه چې کوم الفاظ وتلي نو هغه ګستاخانه او که نو. او دې نه پس چې کوم جرګې ممبرانو چې خپله جرګه وکړه او په دې حوالې سره مشرانو خپلې خبرې اترې وکړې نو هغې متفقه طور باندې دا دې خبرې ته ورسېدل چې کوم په دې دا جلسه چې کوم د یو سیاسي جماعت جلسه وه او په هغې کې په جذبات کې مولوي نګار عالم د خولې نه بعضې کلمات ادا شو نو دا ګستاخانه نو. دې نه پس چې کوم دی نو بیا د مقتول خاندان روغې ته رضا شو او په دې کیس کې چې کوم خلک نیولي شو د هغې هم ضمانتونه د عدالتونو نو شو. چا پکې بي بي ایس کړو ضمانت قبل ګرفتاریه کړې وې او 13 ورځ په دې حوالې سره کلي په جومات کې باضابطه طور باندې یو لویه غونډه وشوه چې په سوونو خلک پکې شامل وو او په هغې کې جرګې د مشرانو د وینا مطابق د مقتول کوم خاندان دی هغې ته دیت په طور باندې تقریبا 35 لک روپۍ چې کوم دی دی ورته ورکړلې او فریقینو په قرآن پاک باندې څنګه چې زموږ دلته د دستور دی د هغې مطابق روغ وکړو یو بلې معاف کړلو او په خپلو کې یو بل ته ورته غاړه وتل. دا صورتحال و چې نو موږ دا ویلی شو چې ځکه چې دا مسله به د نګار عالم خاندان ته ټول عمر وی نو هغه خاندان چې کوم په راتلونکي وخت کې ټیټ سر و هغه پورته کړلی شو. جی بالکل د هغې د خاندان بنیادي موقف دا و چې کوم الزام دونه غټ لګېدلی دی زموږ په نه صرف په مقتول خو د خپلې زندګۍ نه لاس ووینځو هغه لاس د دې جهان نه خو زموږ په خاندان باندې چې کوم تور لګېدلی دا دونه غټ الزام لګېدلی دا به نسل در نسل زموږ دپاره یو ډېر لوی رغی توري
نو لہذا د هغې لومبنۍ اولین شرط دا و چې کوم خلک دي کوم جرګې مشران دي اول د دې خبرې فیصله وکړي چې دا کوم الفاظ د هغې ویډیوز او هغه موجود او په جلسه کې چې کوم خلک وو په سلونو خلک په جلسه کې وو نو چې کله دا فیصله وشوه او د جرګې طرف نه دا خبره وشوله چې او دا کوم الفاظ چې کوم د حافظ نگار عالم صاحب د خپلې نه وتلي وو نو دا غیر شرعي الفاظ چې کوم دي نو دا نو د قتل حقدار نو او دا چې کوم قتل شوی دی نو دا هغه سره زیاتې شوی دی او دا قتل چې کوم دی دا نه حقه قتل دی دې نه پس بیا د مقتول خاندان روغې ته غاړه کېښوده او د هغې په نتیجه کې دا جرګه وشوله او دې سره د علاقې کوم د امن امان کوم صورتحال و هغې کې یو تنوع ځکه چې په دې ټولو معامله کې یو خوا د یو سیاسي جماعت په جلسه کې دا واقعه مخې ته راغلی او دې سره سره په دې ملزمانو کې د مختلف سیاسي جماعتونو بعضې مقامي مشران او کارکنان هم شامل نو دې سره د علاقې امن ته هم یو ډېر مسرت اسي صاحب په اخره کې راته لږ دا ووایي آیا دا روغه د یو کس سره وشوه که د ټول کلي سره وشوه او د دیت ته 15 لکه روپۍ دا یو کس ورکړلی دي که هغه ټولو خلکو په شریکه ورکړی دې ولې سره خو چې کوم جرګه وه دا جرګې دا ووایي چې دا د دیت دی نو دا دیت ظاهره خبره چې په دې کې څونه ملزمان په دې کې شامل وو نو ښکاري خو داسې چې کوم جرګې مشرانو نه هغوی به د خپل حساب په هغه باندې خپل تذکیه باندې چې دې کې کوم سړي څونه کردار و د کوم حده پورې د هغه په دې کې لاس و نو دا مجموعي طور باندې چونکې د دې خبرې خو هغوی وضاحت هلته په جرګې دوران کې هم ونه کړو چې دا پیسې یو کس ورکړي او که نه چې دا څونه ملزمان په دې مقدمه کې ملوث وو کوم اف آی آر کې نامزد دي ورکړی دی نو دې حوالې سره خو داسې خبره مخې ته 10 لکه روپیو ته پریم ښودی جی دا پیسې د جرګې مطابق دا ټوټل اماونټ چې کوم نو دا 45 لک روپۍ جوړېده دیت چې کوم اماونټ و نو د کوم مقتول خاندان دی نو هغوی 10 لک روپۍ د جرګې ته واپس کړه او باقي 35 لک روپۍ چې کوم دی نو هغه د دیت په طور باندې د مقتول خاندان ته دا ملو شو جی ډیره زیاته مهرباني مسرت اسي صاحب د مردان نوې تاسو موږ ته خبر کړلو همدا د مردان هغه کیسو چې جذباتو کې خلک راغلل او بیا هغه ثابته شوه خو په دې جذباتو کې نگار عالم چې کوم دی هغه خپل سر بایللو زمونږ د لږ جذباتو د لاسه داسې قسمه واقعیات راځي او چې بیا علماء کرام او عالم دین یو ځای شي بیا هغوی وایي چې نه دې ځای کې دا کار نه و پکار د نښ منظوم د قمره لهذا دې ته اجازت راکوي د الله په امان